certain د certain مطلب دی یقینا یا یقیني. fly د fly مطلب دی الوتل یعنی الوت کول. fall د fall مطلب دی غورځېدل، لوېدل، رالوېدل وغیره. lead د lead مطلب دی رهنمایي کول، قیادت کول. cry د cry مطلب دی چغې وهل. dark مطلب دی تیاره، dark. figure د figure مطلب دی اعداد و شمار. wait د wait مطلب دی انتظار کول، wait. plan د plan مطلب دی منصوبه بندي کول یعنی منصوبه جوړول. noun د noun مطلب دی نوم، د هر څیز نوم ته noun ویلی کیږي. field د field مطلب دی میدان او دویم مطلب یې دی پټی. rest د rest یو مطلب دی باقی او دویم مطلب یې دی آرام کول. correct د correct مطلب دی صحیح، درست. able د able مطلب دی قابل. beauty د beauty مطلب دی ښکلا، خوبصورتي، beauty. drive د drive مطلب دی گاڑی چلول، drive. contain د contain مطلب دی مشتمل، یو څیز په نورو څیزونو مشتمل کېدل، contain. front مطلب دی مخامخ، front مخې ته ویلی کېږي. teach د teach مطلب دی پړا وهل، یو څیز بل چاته ښودل، teach. week د week مطلب دی هفته، هفتې ته په انګریزۍ کې week ویلی کېږي. final د final مطلب دی آخري، حتمي. give د give مطلب دی ورکول، یو څیز بل چاله ورکول. green د green مطلب دی شین، شین رنګ ته په انګریزۍ کې green ویلی کېږي. ocean د ocean مطلب دی سمندر. warm د warm مطلب دی ګرم. free د free مطلب دی مفت. strong د strong مطلب دی مضبوط. special د special مطلب دی خصوصي، خاص. clear د clear مطلب دی واضح.